فاینلی د ډیر انتظار نه بعد په جیمیل کې هغه اپډیټ راغی چې کوم تاسو ټولو انتظار وو. یعنی اوس تاسو کولای شئ چې د خپل جیمیل یوزر نیم بدل کړئ. که مخکې تاسو د جیمیل یوزر نیم څخه ګډوډ وو یعنی khanpatan@gmail.com نو اوس تاسو کولای شئ چې هغه جیمیل یوزر نیم بدل کړئ او پروفیشنل کېږدئ د خپل نوم مطابق لکه رحمان الله افضلی @gmail.com. اوس به تاسو څنګه کوئ طریقه کار بالکل سمپل دی. تاسو راشئ خپل جیمیل ته پاسه د پروفایل اپشن باندې تاسو کلیک واخلئ. لاندې پروفایل اپشن نه په دې کلیک کړئ، بیا درته لیکلي چې منیج یور ګوګل اکاونټ په دې کلیک کړئ، بیا لاندې پرسنل انفارمیشن دې باندې کلیک کړئ، بیا لاندې لیکلي چې ایمیل اوس په دې تاسو کلیک واخلئ. دا بل اپشن په دې کلیک واخلئ. اوس دلته تاسو ته لیکلي دي چې چینج ګوګل اکاونټ ایمیل دې باندې چې تاسو کلیک کړئ. اوس دا غځا دی چې دلته تاسو خپل نوی جیمیل یوزر نیم ورکولی شئ. چې کله تاسو دلته خپل نوی جیمیل یوزر نیم ورکړئ نو ستاسو هغه زوړ جیمیل یوزر نیم به لرې شي او دا نوی جیمیل یوزر نیم به ستاسو ولګېږي. او د مزې خبره تاسو ته وکړم چې دغه جیمیل یوزر نیم بدلېدلو سره ستاسو د جیمیل ډیټا ته هیڅ قسم نقصان هم نه رسیږي. همدا اوس لاړ شئ ټرای وکړئ چې آیا ستاسو سره دغه اپډیټ راغلی دی که نه، او که چېرته تاسو سره دا اپډیټ راغلی او ویډیو مو خوښه شوي لازمي در سره شیر کړئ چې یو بل کس هم فایده میلاو شي. او که دغه شانې کنټینټ خوښوئ د اکاونټ در سره فالو کړئ، په دې باندې موږ همدغه شانې معلوماتي ویډیوګانې روزانه اپلوډ کوو.